الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دما جرى من مقلة بدمه أم هبت الريح من تلقاء كاذمة أو أومز البرق في الظلماء من إدوم فما لعينيك إن قلت اكففاها متى وما لقلبك إن قلت استفق يهمي والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف ويجيب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما الله جل شانه د عبادت د پاره په مخ د ځمکه باندې درې قسمه ځایونه مقرر کړي یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغه او حضور پاک صلی الله علیه وسلم نے تپوسو کو ودا الله محبوب پیغمبر ودا راته وایا چې الله تعالی په مخ د ځمکه باندې د ټول نړومبې کم یو جماعت وضع کړو د ټول نړومبې په کوم ځمکه باندې جماعت سره دا جوړ شوی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ول الله د طرفنا په مخ د ځمکه باندې د ټول نړومبې جماعت هغه د بیت الله جماعت دی یو بیت الله دی یو مسجد الحرام دی بیت الله چې دی دا مکه مکرمه کې د دې دنیا د مینځ ته ویل کیږي چې دا کومه توره کوټه ده دا تور غلاب په پروت دی نو دې ته بیت الله وي او مسجد الحرام د دې بیت الله نه چې کوم گیر چاپېره ځای دی دا خلک چې پکې عبادت ته ولاړ وي دا لوی برنډه دا دومره لوی غټ مطاف دې ته څه دی دې ته مسجد الحرام وي نو حضور پاک ورته ویل چې په مخ د ځمکه باندې د ټول نړومبې جومات چې جوړ شوی دی هغه د مسجد حرام جماعت جوړ شوی بیا ته دا صحابي تپوس کوي دا الله محبوب پیغمبره
وی د مسجد حرام نه پس بل جماعت کم یو د الله د طرف نه مقرر شوی دی وی هغه جماعت چې هغې ته ویل کېږي مسجد اقصی یا ورته بیت المقدس ورته ویل کېږي ویل دا د الله د طرف نه څه دی دویم جماعت څه دی دا په ځمکه باندې مقرر شوی دی دا بیت الله دا څوک وایي چې یو روایت کې راځي چې حضرت آدم علیه السلام ته الله پاک حکم وکړلو او حضرت آدم علیه السلام د الله په حکم سره بیت الله دی په ځمکه باندې جوړ کړو د ټول لومړی چا جوړ کړی حضرت آدم علیه السلام او بل یو روایت کې راځي چې فرشتي بره په آسمانونو کې دي او فرشتو به بره په آسمانونو کې د بیت المعمور نه به طواف کو بیت المعمور دا بره په آسمانونو کې د فرشتو څه دی بیت دی د فرشتو یو کوټه ده لکه څنګه چې دلته په مکه مکرمه کې بیت الله ته د الله تعالی موږ تاسو ټول بوتلی کی نو د بیت الله نه څه دی طواف کول دی بیت الله ته عبادت کول دی دغه شانتې بیت الله نه اووه چکرې چې تو کې نو یو طواف دی دقه شان به فرشتو په آسمانونو کې څه دی بیت المعمور نه به طواف کولو نو چې بیت المعمور نه به طواف کو فرشتو نو بیا دا فرشتي الله پاک د ځمکې ته راکوزې کړلې د ځمکې ته چې راکوزې کړلې نو فرشتو الله ته وی یا الله مونږ خو بره په آسمانونو کې نو دا بیت المعمور نه به م طواف کو ستا عبادت به م کولو اوس چې ځمکې ته راکوشو نو مونږ به په ځمکه باندې ستا د کور څنګه طواف وکړو مونږ به د کوم ځای نه اوس طواف کوو نو الله ورته د جنت نه څه یو کاڼی ورکو د یاقوتو کاڼی ورله ورکو او هغه د یاقوتو کاڼی هغه دومره غټ کاڼی چې فرشتو راکوز کړلو او په دې ځمکه باندې کېښودلو نو د بیت الله هغه ایجاد د دقه ځای نه وشو یو روایت کې داسې راځي او بل روایت کې راځي چې حضرت آدم علیه السلام ته الله پاک حکم وکړلو چې دا ځای وکنوه او دلته یو کوټه جوړه کا الله ورته دلته زما یو کور جوړ کا نو پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه صحابي ته وایي د ټول نه لومبي جومات چې جوړ شوي د کوم ځای جومات جوړ شوي د مسجد حرام په خبره باندې پوه شوي حضور پاک وایي مسجد حرام دا بیت الله ای په بیت الله باندې پیغمبر علیه السلام وایي شپږ شلې زره رحمتونه پرې راورېږي شپږ شلې زره رحمتونه پرې راورېږي څوک چې د طواف کوي په هغه باندې رحمت راورېږي څوک ورته هسې ګوري په هغه باندې شل رحمت راورېږي هسې چې ورته څوک ګوري او بیت الله ته چې ګوري یو مزه او خوند به درله درکوي او بیت الله ته چې ګوري په لومبي ځل ورته کتیم نشي د بیت الله دومره روب او جلال دی دومره روب او جلال دی د بیت الله او د الله د طرف نه په دومره رحمتونه او انوارات دي په لومبي ځل علما وایي چې بیت الله له لاړ شي نو په لومبي ځل یکدم نظر مه کوه بلکې ته د خپل نظر ښکته ساته او بیا په مزه مزه څه دی دا نظر اوچت کا نو ستا او په بیت الله نظر برابر شي او څوک چې بیت الله ته په لومبي ځل باندې وګوري سره پې ورته وکتل دې چې په دغه ټیم کې کومه دعا غواړي حضور پاک وي دا دعا قبلیږي بیت الله ته سره په کتو سره چې ته ګوري او کومه دعا غواړي هغه دعا الله قبلی ړومبی دعا او بیا چې ته طواف کې بیا چې ته څه دی د بیت الله په دې ګوټ کې یو کاڼی دی هغې ته څه دی حجر اسود وایي حضرت آدم علیه السلام چې کله راکوزېدلو د اسمان نه جنت نه راکوزېدو نو ځان سره یو څو شیزونه راوړو یو پکې دا څه دی د حجر اسود دا کاڼی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا حجر اسود دا کاڼی ویل دا مخکې تک سپینو تک سپین ویل دې ته به حجر ابیض بیا ورته وي او داسې مثال بیانوي لکه د پیو رنګ چې څنګه سپین وي دقه شان دا حجر اسود هم سپینو اوس که څوک حج عمرې لتلي او دا حجر اسود کاڼی کتلي نو دا تک تور دی دا تک تور شوی دی ول دا ولې تور شو ول دا د انسانانو د ګناهونو د وجې نه دا تور شو څوک چې حجر اسود کاڼی ښکل کي ول د ده دا بدن سپک شي د ده نه دا ګناه راکاږي ګناه ترې ختمه کي نو د ټول نه لومبي جومات چې په مخ د ځمکه مقرر شوی دی د اول نه هغه کوم یو دی هغه د مسجد حرام جومات دی د بیت الله جومات دی په خبره باندې پوه شوې دویم جومات چې ورپسې مقرر شوی دی هغه د بیت المقدس جومات دی هغه د مسجد اقصی جومات دی دا مسجد اقصی دا بیت المقدس د ټول نه لومبي چا جوړ کړی دا لږ ذهن کې کښېنوي دې نه ځان خبر کړو نن سبا اسرائیلو په قبضه کې دی اسرائیلو نیولې دی خو د دې نه ځان خبر کړو
د ټول نړومبي مسجد اقصا چا جوړ کړی؟ دا حضرت داود علیه السلام جوړ کړی. حضرت داود علیه السلام ته الله ورته حکم راولېږلو، پیغمبري مې درکړله، نبوت مې درله درکړلو، بادشاهي مې درله درکړله، یو بیت الله جوړ کا، یو کور جوړ کا، یو کوټه تیاره کا، یو جماعت تیار کا. الله ورته زما د طرف نه څه دی؟ یو کوټه تیاره کا، یو جماعت تیار کا. حضرت داود علیه السلام په خپله بادشاهۍ کې د الله په حکم سره مسجد اقصی جوړ کړو. څه شی جوړ کړو؟ لکه مسجد اقصی. نو چې مسجد اقصی جوړولو واوره جي د دې تعمیر کار شروع لا پوره سر ته نو رسېدلی چې حضرت داود علیه السلام د دنیا نه څه دی تشریف یوړو. بیا د هغې نه پس د بیت المقدس دا د مسجد اقصی دا تعمیر دا د حضرت داود علیه السلام زوی حضرت سلیمان علیه السلام بیا دا کړی دی. پلار هم پیغمبرو او زوی هم پیغمبرو، پلار هم بادشاهو زوی هم بادشاهو، خو د زوی بادشاهي بیا د پلار نه بیا ډېره تیزه وه، بیا ډېره مضبوطه بادشاهي وه. پلار حضرت داود علیه السلام داسې پیغمبر، د الله جلیل القدر پیغمبر، الله ورله کتاب ورکړو، زبور کتاب ورله الله ورکړو، او دومره ښایسته آواز ورله الله ورکړو حضرت داود علیه السلام ته. قرآن کې الله وایي چې کله به حضرت داود علیه السلام د زبور تلاوت به کولو، د زبور تلاوت، نو د زبور تلاوت چې به شروع کو نو دا چرین پرین برالل دی به م کېناستل، غوږ به یې کېښودلو چې څومره ښکلی کلام وي، څومره ښکلی کتاب وي، او غرونو به ورسره تسبیحات ویل، غرونو به ورسره د الله پاک ذکر کولو. حضرت داود علیه السلام سره داسې بادشاه او پیغمبر هم. نو تاسو دې په خپل ذهن کې دا کېنوئ چې مسجد اقصی دا بیت المقدس د ټول نړومبي چا تعمیر کړو؟ د حضرت داود علیه السلام. د هغه نه پس بیا حضرت داود علیه السلام نه پس حضرت سلیمان علیه السلام بیا څه دی؟ مسجد اقصی هغه تعمیر سر ته رسولی دی. او اورئ جي کله چې حضرت داود علیه السلام دا مسجد اقصی باندې دا کار شروع کو، بیت المقدس باندې دا کار یې پې شروع کړلو، نو سره سره د تعمیر د دې کار سره سره به د الله نه سوال کو، دا وری وی یا الله ستا د کور خدمت کوما، ستا کور جوړوما، ستا په حکم یې جوړوما، رب دا مانه قبول کی، رب دا مانه قبول کی، او ربا دا ستا کور دا مسجد اقصی دا د خلکو د پاره د هدایت مرکز وګرځوه. او دا دعا به کوله وی ربا دلته به فیصله کیږي، دلته به ستا د حکم مطابق به فیصلې کیږي، وی ربا ماله د صحیح فیصلو توفیق راکا. په خبره باندې پېښ وي، وی ربا ماله د صحیح فیصلو توفیق را نصیب کا. نن سبا موږ خلک جماعت کې خدمت وکړو، جماعت جوړ کړو، خو څه دپاره یې کوو؟ الا ماشاءالله وي به داسې خلک به چې هغوی به صرف د الله د رضا نیت وي، خو چې جماعت کې لږ خدمت وکړو نو موږ یې څه بیا هلته په بازار کې هم لګیا یو، ما پلانکي ځای کې جماعت جوړ کړی، ما هلته به په مړي کې هم لګیا یو، په مقبره کې به هم لګیا یو، مړه به جماعت کې مې دا وکړل او دا نه کوو چې خدایه جماعت مې جوړ کو دا اوس قبول کا. حضرت داود علیه السلام چې جماعت تیارولو سره سره به د الله نه دا سوال کولو خدایه دا قبول کا، خدایه دا د خلکو دپاره د عبادت ذریعه وګرځوه. دا دعا به یې کوله وي خدایه ویل دلته ماله د حقې فیصلې کولو توفیق راکه. نو وره دا دعاګانې الله قبولي کړې وې. یو ځل یې داسې وشو حضرت داود علیه السلام خو بادشاه فیصلې به ورله راتللې، دی داسې ناست حضرت داود علیه السلام یو دوه کسان رالل، یو زمیدارو او یو شپونکي و ګڼې چیلې به یې سره ولې. نو چې دا دواړه رالل نو حضرت داود علیه السلام بادشاهۍ په تخت باندې ناستو، نو دا شپونکي هم دی او دا زمیدار هم راغی. زمیدار یک دم چې دی خپله دعوا حضرت داود علیه السلام ته وړاندې کړله. دا ډېره ښکلې واقع لږ ورته متوجه کینو چې خپله دعوا یې ورته وړاندې کړله. وی جي وی دا سړی دا شپونکي د ده ګډې چیلې راغللې او زما ټول فصل یې وخوړلو، زما فصل یې خراب کړلو، ما خواري کړې وه، محنت مې کړی و، فصل مې کرلو، د ده ګډې چیلې راغللې او زما ټول فصل یې خوړلو. زمیندار چې خواري محنت کوي ډېر په ګرانه یې کوي، او بیا چې بې ګډې چیلې ورشي یا ستا په اوږه چې ګډې چیلې ورشي ته به یې پرېږدې بیا
دا ډېر ګران کار دی که نه ګډې چیلې یا دا شان خپل څاروي کنټرول کول او زمیندار غریب ځان لړوچوي او دا خلک دا څاروي پې داسې ور پرېږدي حیران بشي ورته نو حضرت داود علیه السلام ته څه دی خپله فیصله راوړه زمیندار فریاد کوي زمیندار ورته وایي جي د ده ګډې چیلې راغلې او ما له ټول فصل وخوړو حضرت داود علیه السلام وی دی خوا کېنې دواړه یې کېنول شپونکي ته ویې لکه دا ګډې چیلې ستا وي او جي زما ګډې چیلې وي زه ودومه بس پیشه مې نیم بس ګډې چیلې ورلې زه د دا ټول فصل یې وخوړو او زمیندار وایي چې زه غریب سړی ما له به د دې تاوان نه کوي حضرت سلیمان علیه السلام ورته فیصله به داسې وکړو چې د زمیندار نه به دا حضرت داود علیه السلام ورته وایي حضرت داود علیه السلام ورته وایي داسې فیصله به وکړو چې زمیندار نه به څه دی دا حساب کتاب به معلوم کو چې د ده دا فصل د څو روپو نو چې څومره پیسې راتللې نو د ده نه به پکې ګډې چیلې هغې په مقدار سره والو نو چې حساب کتاب یې وکړو که نه نو چې څومره د شپونکي ګډې چیلې وي هغومره فصل هم راتلو څومره چې د پټي قیمت و هغومره د شپونکي هغه ګډې چیلې هم وي به د هغه نه یې غونډې ګډې چیلې واچوي دا رده شوې فیصله یې وکړله چا وکړه فیصله حضرت داود علیه السلام وکړه نو شپونکي چې څنګه د دربار نه راوتو نو حضرت سلیمان علیه السلام د دربار ته دننه کېدو پلار خو یې فیصله وکړه حضرت داود علیه السلام فیصله وکړه چې لکه به د ده نه دا غونډې ګډې چیلې واله د زمیندار یې ډېر نقصان کړی دی نو چې څنګه سلیمان علیه السلام د دربار ته دننه کېدو دا شپونکي د دربار نه راوتو نو د جړلې سلیمان علیه السلام ورته ولې جاړې وی جي زما سره چې څومره ګډې چیلې وي نو هغه غونډې ګډې چیلې رانه واغېستلو زمیندار لی ورکړې زه خو دقسې پاتې زه به اوس څه کوم زما د ګټې وټې به سي زما د بچو د خوراک څښاک به سي حضرت سلیمان علیه السلام ورته وایي وي زه ته راځه وي خدای به خیر کړي پلار یې ناست دی پلار پیغمبر دی پلار یې پیغمبر دی باچا دی فیصله کوي حضرت سلیمان علیه السلام ورته وایي ای بابا جانه که ته خفه کېږې نه نو زه به یو خبره وکړمه چې دا فیصله داسې وکړو نو څنګه به اوس د دې زمانې زوی خو نه دی که نه چې پلار ته مړه پلاره ته خو نه پوهېږې دا دې زمانې لکان پلار ته وایي ته نه پوهېږې وي ته نه پوهېږې وي ته د پخوانۍ زمانې سړی وایي دا ماډرن زمانه ده موږ پوهېږو وي ته نه پوهېږې اورېدلي مې دا وایي دا هلکان وایي پلارانو ته پلار ته به وي کېنه مړه ته په څه پې یا ورته بابا وي چېرته جنازو له ځه چېرته غم خادی له ځه په پیسو په کار کې ته ګوتې مه وه ته بس موږ له راکوه که څه پنشن منشن دې جمع کړي راکړه موږ له ته په دې نه پوهېږې پلار ته به وایي که پلار وایي زه دا کار کومه نو زه به ورته ته نه پوهېږې نو ته ووایه پلار پوهېږي که دا زوی پوهېږي پلار پوهېږي پلار خو ټول عمر وګټله ټول عمر یې تاله وګټله په ځان یې سخته تېره کړله زمینداري وکړه دیاړي وکړله بل سره نوکري وکړله هر څه سخته په ځان باندې تېره کړله او ته یې غټ کړلې تا ته یې غټه تمه وه اوس زوی راپاسي پلار دي کېنه بابا ته نه پوهېږي دقه حل دی بابا پوهېږي د بابا تجربه ده بابا چې ډکې سپین شوي د سر او د ګیرې دا ویښتې چې سپین شوي دي دا ولې دا خو په دې غمونو کې دا خو ځان پوهېږو نو ځکه دا سر او ویښته دا د ګیرې ویښته او دا سر ویښتې دا سپین شو نو حضرت سلیمان علیه السلام پلار ته وایي ډېر په ادب سره ظلم پکار دی چې پلار ته خبره کوي په ادب سره چې بابا که دا خبره داسې شي نو څنګه به بابا زه یو خبره وکړم که ته نه خفه کېږي په خبره باندې پوه شوې نو حضرت سلیمان علیه السلام پلار ته وایي د حضرت داود علیه السلام ته ای بابا زه یو خبره کومه که دا فیصله داسې وشي نو څنګه به نو حضرت داود علیه السلام ورته وایه بچی وایه څنګه ستا څنګه خوښه ده فیصله به وکړو چې څنګه ستا خوښه یې هغسې به وکړو هغه ورته بابا داسې به وکړو چې د دې شپونکي نه خو د ګډې چیلې غونډې واغسې زمیندار له دې ورکړې خو دا شپونکي به اوس څه کوي د ده بچي دي د ده خرچه ده د ده کور دی دا به کېږي څه نو سلیمان علیه السلام ورته پلار ته وي بابا داسې به وکړو چې څه وخته پورې 6 میاشتې څونه لګه 6 میاشتې 6 میاشتې کې فصل څه دی سر له رسي 5-6 میاشتې کې فصل غټېږي وایي 6 میاشتې به چې دی
د دې زمیدار نه به دا پټی والو دا به د شپونکي له ورکو او د شپونکي نه به دا ګډې چیلې والو دا به زمیدار له ورکو زمیدار به د ګډو چیلو خیال ساتي شپونکي به د دې پټي خیال ساتي 6 میاشتې کې چې فصل غټ شي او ټول تاوان به پیسې دا شپونکي وکي نو واپس پسې زمیدار ته به خپل پټی حواله کو شپونکي ته به خپلې ګډې چیلې حواله کو او فصل به څه برابر شي حضرت داود علیه السلام ورته بچیا تاله خو الله ډېره پوهه درکړې ده بلکل په دې به فیصله وکړو په خبره باندې پوه شوې لکه نو شپونکي هم تاواني نه شو او څه دی لکه زمیدار هم تاواني نه شو زمیدار ته خپل فصل میلو شو شپونکي ته څه دی لکه خپلې ګډې چیلې میلو شوې نو مسجد اقصی چې کله تیار کو نو حضرت داود علیه السلام به وی یا الله جومات مې جوړ کړو ستا په حکم سره دا جومات قبول کړي خبره پیش شوې لکه نو ووره جي تاسو لږ متوجه کېنئ مسجد اقصی داود علیه السلام هو وفات شو حضرت سلیمان علیه السلام باچا شو د مسجد اقصی تعمیر پاتې دی حضرت سلیمان علیه السلام ته الله پاک حکم راولېږلو دا مسجد اقصی بیت المقدس دا تیار کا خو الله پاک سلیمان علیه السلام له یو عجیبه بادشاهي ورکړې وه یو خو زموږ د دې دنیا بادشاهان دي چې د بل په اشاره چلیږي په خپلې څه نشي کولی هسې ګوډاګي ناست دي هغه چې بادشاه حضرت سلیمان علیه السلام حقیقي معنو کې بادشاه پیریان ورته الله تابع کړل څه شي ورته الله تابع پیریان لوی لوی دیوان ورته الله تابع کړل هوا ورته الله تابع کړه دریاب ورته الله تابع کو مخلوقات ورته الله تابع کړل او ګورې جي حضرت سلیمان علیه السلام په پیریانو باندې کار شروع کو پیریانو ته وی شابه لاندې کوزیږي سمندر نه قیمتي کاڼي راوباسئ او مسجد اقصی کې لګوئ دا تعمیري سر ته ورسو چې تعمیري سر ته ورسو که نه نو واوره جي بیا حضرت سلیمان علیه السلام کېناستو په هغه مسجد اقصی کې عبادت وکړو او د عبادت نه پسې 3 دعاګانې وغوښتلې څونه لکه 3 دعاګانې وغوښتلې واوره جي یو یې دا دعا وغوښتله وی خدایا ستا جماعت میں جوڑ کو ستا کور میں جوڑ کے دا قبول کا دا سکا دا قبول کا او وی خدایا مال دا سی بادشاہی را نصیب کا چه زمانہ پس سی بل چاہتا میلو نشی دا سی بادشاہی را کا او وی دریم دعای دا اکڑلا حدیث کی رازی نسائی شریف روایت تے وی خدایا سوک چه پا دی بیت المقدس کے عبادت اکی و 2 رکعت نفل نوی خدایا دا غا گناہونا معاف کا سمر دا کمال دعا دا یو کوم دعا وکړه خدای دا جماعت قبول کا دویمه دا دعا وکړه چې خدای مال بادشاهي راکا خدا سي بادشاهي چې زمانہ پس چاته ملو نشي هغه سي بادشاهي او درېمه څه دعا وکړه وی خدای چې څوک هم تر قیامت پورې په دې مسجد اقصی کې بیت المقدس کې 2 رکعات نفل وکړي نو خدای ټول ګناهونه ورته معاف کا حضور علیه السلام حدیث مبارک ته صحابه ته وی الله پاک د سلیمان علیه السلام هغه 2 دعاګانې په دې دنیا قبول کړي وی څنګه یو خو الله پاک مسجد اقصی ته څه قبولیت ورکړلو دویم نمبر دا چې الله تعالی حضرت سلیمان علیه السلام ته داسې بادشاهي ورکړه که نه چې د هغه نه پس داسې بادشاهي چاته هم نه ده میلو شوې هوا نه ده هوا په سترګو باندې موږ وینو هلکه په سترګو موږ نه وینو هوا لیکن دا هوا الله پاک سلیمان علیه السلام ته تابع کړې وه په خبره باندې پیش پیریان موږ تاسو په سترګو وینو هلکه چا پیري لیدلې لکه ته خو زمینداري لیدلې خو نه یې چېرته پیرې پیرې خو چېرته نه لیدلې که یو ځای کې یو مولا بیان کو وی جي تاسو پیریان پیژنئ پیري پیژنئ پیریان پیژنئ بلا شیشک پیژنئ یو سړی پاسې وي جي زموږ په کور کې یو غټه بلا شیشکه ده یو غټ پیری دی ډېر ته تنګ یم مولوي صاحب ورته وایي څنګه پیرې وایي جي دانه یو خو دانه غټه ژبه ده وی دانه غټه ژبه ده دانه فرمایشونه دي او دانه جامېګان او دانه پیزارونه او دومره فرمایشونه وی غټ پیری دی چې څنګه به ته خلاص دغه پیری نه لکه دغه پیری نه جنات پیریان دا الله پاک یو مخلوق پیدا کړي د اور نه پیدا کړي سره پیدا کړي لکه د اور نه پیدا او دوی له الله دا قوت ورکړي یتشکل باشکال مختلفه پیری چې دی جن دی په مختلفو شکلونو کې راتلی شي دی د انسان په شکل کې راتلی شي دی د ورکوټي ماشوم په شکل کې راتلی شي د مار لړم په شکل کې راتلی شي زناور شکل کې راتلی شي دا قوت ورله چا ورکړي دا ولې الله ورکړي
نو پیریانو ته الله تابع کړو، چاته لکه حضرت سلیمان علیه السلام ته، او داسې ورته تابع کړو چې کم پیری به د حضرت سلیمان علیه السلام خبره اون نه منله نو بیا به یې رونیول او سزا به یې وله ورکوله. نو هغه پیري به بیا وي وایي چې ته څه وې زه منم. نو مسجد اقصی په چا باندې بیا په آخر کې تعمیر کو؟ په پیریانو باندې جوړ کو. او دا بیت المقدس، دا مسجد اقصی، دا ګوره جی دا د حضرت ابراهیم علیه السلام د اوسېدو ځای دی. دا بیت المقدس دا د حضرت سلیمان علیه السلام د اوسېدو ځای دی. دا بیت المقدس دا د حضرت داود علیه السلام د اوسېدو ځای دی. دا بیت المقدس دا د حضرت زکریا علیه السلام قبر دغلته موجود دی. د حضرت موسی علیه السلام قبر ورسره خوا کې موجود دی. د حضرت لوط علیه السلام قبر ورسره خوا کې موجود دی. دا د پیغمبرانو د اوسېدو ځای دی. مسکن الانبیاء ورته ویل کېږي، ځای د اوسېدو د چا لکه د پیغمبرانو. واوره جي کله چې مسجد اقصی د حضرت سلیمان علیه السلام په دور کې آباد شو، تر ډېر وخته پورې سره مسجد اقصی آزاد جومات و، هر چا به پکې عبادت کولو. بیا دا مسجد اقصی د حضور علیه السلام چې کله نبوت پیغمبري میلو شو ورته، نو حضور علیه السلام د مسجد اقصی ته د بیت المقدس ته منظم کړی دی. 19 میاشتې مونځ کړی. څونه لکه 19 میاشتې. تاسو نه تپوس کوم موږ چې دا مونځ کوو نو موږ کم طرف ته کوو دا مونځ؟ لکه قبلې ته کوو که نه؟ خو دا قبله زموږ اصل قبله کوم ده؟ خانه کعبه ده. څه ده لکه خانه کعبه ده. قبله خو ده که نه؟ قبله خو طرف ته وي، طرف ته وي. نو موږ مونځ کوم طرف ته کوو؟ لکه خانه کعبې ته کوو، بیت الله ته موږ مونځ کوو. لیکن حضور علیه السلام ته چې کله پیغمبري نبوت ملو شلو، هجرت نه مخکې پیغمبر علیه السلام ته الله حکم کړو چې ته څه دی بیت المقدس طرف ته مونځ کوه. پیغمبر علیه السلام به هم څه دی بیت المقدس طرف ته مونځ کولو. د هغې نه مخکې یهودیانو به هم څه دی لکه بیت المقدس طرف ته به مونځ کوو. او یهود په دې ډېر خوشحاله وو چې حضور علیه السلام به مسجد اقصی طرف ته مونځ کوو، یهود به ډېر خوشحاله وو. بیا د هغې نه پس چې کله پیغمبر علیه السلام مدینې ته هجرت وکړو، مدینې ته، نو په مدینه منوره کې حضور علیه السلام د مازدیګرې په مانځه باندې ولاړو. د څه ټایم په مانځه؟ مازدیګرې په مانځه. مازدیګرې په مانځه باندې پیغمبر علیه السلام ولاړو. الله ورته حکم وکړو فول وجهک شطر المسجد الحرام، وی ای محبوب پیغمبره دا خپل مخ ته څه دی د مسجد حرام په طرف باندې کا. حضور علیه السلام بیت المقدس ته ولاړو. الله ورته وی د مانځه په دې دوران کې چرته توشه؟ مسجد حرام ته. حضور علیه السلام د مانځه په دوران کې ولاړو او د حرم طرف ته یې رامخ کړلې. صحابه کرام هم ورپسې راتو شو. په دغه سب کې چې کوم یهود ولاړو، یهود هغه یهودیان راتاو نه شول. یهودیان راتاو نه شول چې مونځ څنګه وشلو نو یهودو شور جوړ کو. دا خو هلکه د پیغمبر عجیبه کار وکړو، د پیغمبر خو عجیبه کار وکړو. څه پورې څه دی مسجد اقصی ته مونځ کولو، اوس یې حرم طرف ته مخ راواړلو. حضور پاک ورته ما ته د الله د طرف نه حکم راغی. الله و چې فول وجهک شطر المسجد الحرام، دا خپل مخ ته څه دی بیت الله طرف ته وګرځوه. نو یهود وی نه دا خو زمونږ قبله ده، دا خو زمونږ جومات و، موږ به څه دی مسجد اقصی ته مونځ کوو. حضور پاک ورته تاسو پیښې مسجد اقصی ته مونځ کوئ، ما ته د الله حکم دی چې بیت الله ته مونځ کوه. او ګورئ جي حضور پاک ته چې الله پاک وي چې بیت الله ته مونځ کوه، دی ورته ولې وي؟ دی ورته د دې وجې نه وي چې یو خو ګوره بیت الله په مخ د ځمکه باندې تاسو ته مو ویل چې د ټول نه لومبي جومات چې جوړ شوي هغه د کوم ځای جوړ شوي؟ د بیت الله جومات جوړ شوي. یو خو دغه وجه شوله. دویم نمبر وجه دا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې نه هجرت کولو که نه، د مکې نه چې وتو، چې مکه د حضور علیه السلام کلی و، حضور علیه السلام پکې څه دی ماشومتوب تیر کړی، حضور علیه السلام پکې خاندان و. حضور علیه السلام چې کله د مکې نه وتو واوره جي نو د بیت الله ته به داسې رامخکې پیغمبر علیه السلام، او د بیت الله ته به پیغمبر علیه السلام ورته خطاب کړی دی اے کعبه، اے بیت الله، اے د الله کوره، اے د الله کوره، زما در سره ډیره مینه ده، زما در سره ډیره مینه ده، زړه مې درد کوي چې د تا نه رخصتېږم، ډیره مینه مې در سره ده، زړه مې ډیر خفه دی، خو څوک هم د کافرو نه تنګ یم. الله و چې ته هجرت وکړه.
تاسو نه تپوس کوم مشرانو تاسو په دې خیرآباد کې چې څوک اوسیږي یا کوم ارزه کې چې د ماشوموالي نواله تر د بلوغه پورې د بلوغ نواله تر د بوډاوالي پورې او هغه بیا خدای مکه الله مکه د یو عذر د لاس هغه خپل کلی پریدي دې کلي پسې به خپئ که به خوشحالي خپه به یې که نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د مکې نه وتو خپه او جړلې نو الله حضور پاک ته وی چې کله مدینې ته لاړو محبوب پیغمبر خپه کیږه ما ستا قبله به ستا نه پس په زه د مسلمانانو قبله کوم ځای ګرځومه بیت الله به ګرځومه اوس چې موږ مونځ کوو چېرته کوو بیت الله ته کوو خانه کعبې طرف ته موږ مونځ کوو خبره باندې پېښ شوې نو ګورې جي حضور پاک په زمانه کې څه دی دا بیت المقدس قبله ختمه شوله بیا چېرته راوړېدل بیت الله ته راوړېدل یهودو چې دی نو بیت المقدس طرف ته مونځ کوي اوس هم یهود بیت المقدس طرف ته مونځ کوي بیا د هغې نه پس داسې وشو حضور پاک زمانه تېره شوله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زمانه تېره شوله د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زمانه چې شروع شوله نو د هغې د حکومت چې شروع شو په دغه زمانه کې رومیان چې کافرو دی رومیانو چې دی بیت المقدس باندې قبضه وکړله لکه څنګه نن سبا پې چا قبضه کړې ده اسرائیلو پې کړې ده اسرائیلو پې کړې یهودو دقه شانتې دی رومیانو په بیت المقدس باندې قبضه وکړله بیت المقدس یې قبضه کړلو عمر فاروق صاحب باچاو امیر المؤمنینو هغه ته خط راغی خبر ورته راغی وی رومیانو چې دی بیت المقدس ونیولو یهودو ورته خط ولیکو چې ته بادشاهی ته امیر المؤمنین ستا په حکومت کې ستا په بادشاهۍ کې رومیانو چې دی بیت المقدس نیولی دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حضرت عبید الله بن جراح رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي و د ته وی لاړ شه ځان سره لښکر واله وی لاړ شه زما په بادشاهۍ کې به رومیانو څنګه داسې وکړه چې بیت المقدس یې قبضه کړو وی ځان سره لښکر واله او دا بیت المقدس آزاد کا دا اخیری خبره کوم بیا دعا کو عبید الله ابن جراح رضی الله تعالی عنہ راغی لښکر راوستلو بیت المقدس ته چې کله راورسېدو قدس ته چې څنګه راورسېدو نو د یهودو غټ پادریان د یهودو غټ راهبان کتابونه ورسره لاس کړو عبید الله ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ته راغی ورته وی ته څه دپاره راغلی وی زه دې دپاره راغلم چې دا مسجد اقصی د رومیانو نه آزاد کم هغې ورته ویل هغه د یهودو غټ علما ورته وی پادریانو ورته وی کتابونه ورسره وی داسې چل دی دا مسجد اقصی دا بیت المقدس وی زمونږ کتابونو کې راځي د یهودو ورته وی زمونږ کتابونو کې دا راځي چې دا به د رومیانو نه یو کس ازادۍ چې د هغه نوم د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نو عبید الله ابن جراح رضی الله تعالی عنہ دغه ټیم کې چغه کوي الله اکبر دا چغې ووهله چې دا چغې ووهله یهودو باندې لړزه راغله وی دا الله اکبر چغه دې ولې ووهله ویل دا مې ردې د وجې ووهله چې ستاسو په کتابونو کې دا دي چې دا بیت المقدس په څوک ازادوي عمر فاروق پې ازادوي وی زه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د طرف نه راغلی ما هغه په حکم باندې راغلی ما دا به ازادوم یهود ورته وی دا خو ډېر ټیزن هم دي دا یهود کنه دا ډېر مکار دي اوس نن سبا دق عمره یهود دی دق عمره او په ټوله دنیا سر ګرځي ټوله دنیا ولې مسلمان چې کوم حکمران دی هغه بوزدله دی ما تحت موږ مسلمانانو کې الحمدلله دینی جذبه شته خو موږ سره قوت نشته موږ سره څه دي هېڅ هم نشته خو زموږ په حکمران سره قوت هم شته لښکر هم شته پیسه هم شته فوج هم شته هر څه شته دی خو دیني د جهاد جذبه پکې نشته واوره هغې چې دي هغه اسرائیل نن سبا لګیا دي بمبارۍ کوي په مسلمانانو باندې د دنیا مسلمانان شهیدان کړل واړه ماشومانان شهیدان کړل زنانې شهیدانې کړلې ځوانان هلکان شهیدان کړل هغې سره هتیار نشته اسلحه نشته هغې سره قوت نشته الحمدلله بیا هم دې زمانه کې داسې الله پاک داسې حق پرسته خلک پیدا کړي چې بیغ بنیاد یهودو لروان کو انشاءالله روانۍ به وله نو واورئ جي هغه عبید الله ابن جراح ورته وی زه به دا د عمر فاروق د طرف نه راغلم دا بیت المقدس په ازادومه یهود ورته وی موږ خپل کتابونه راوړي دي
وی موږ په دې خپل کتاب باندې چلیږو وی موږ به ګورو چې زموږ په کتاب کې د کم عمر صفتونه بیان شوي دي که د هغه عمر صفتونه ستاسو په عمر کې موجود وي موږ به په خپله د بیت المقدس چابیانې به موږ تاسو له په خپله درکو جنگ به سر نه کوو عبید الله ابن جراح رضی الله تعالی عنہ عمر صاحب ته خط ولیکلو وی حضرت تاسو راشئ په خپله باندې چې کله عمر صاحب را روان شو واورجی امیر المؤمنین دی حضرت عمر فاروق بادشاہ دی د 22 لاکھ مربع میل بادشاہ دی د شام د عراق د ایران د سعودي د مکی د مدینه د دې ټولو غیر چاپیره ملکونو یو بادشاہ سو کله عمر فاروق او د سعودي ځان له بادشاہ دی د عراق ځان له بادشاہ دی هر سړی به زما کار پکې نشته بل سړی زما کار پکې نشته اگر روان شو په اوخه باندې کېناست ور حکمت شاه په اوخه باندې ناستو او ورسره یو غلامو د دې زمانې د بادشاهانو د وزیرانو په شان دی نو چې لوی پنګه پونګه جوړه کړي ورکوټې غونتې وزیر به ورکوټې غونتې یا د یو وزیر پیه چې چرته ځي 10 کسه مخکې 10 کسه شاته د قام پیسې تباہ برباده کړله ورکوټې پیه ورکوټې سیکرټري او د هغه ټیزم په ډبلې نه ماتیږي لکه نه ماتیږي د هغه چې کم کبر او تکبر د هغه نشه دا شلټیرز ټرکې نه وړي توبه استغفر الله عمر فاروق صاحب چې دی رضی الله تعالی عنہ په اوخه باندې کېناستو غلام ورسره 1400 کیلومیټر مزل 1600 کیلومیټر مزل را روان شو د مدینې نه راځي به شام عراق ته به راځي فلسطین ته به راځي 1600 کیلومیټر فاصله دې زمانې چې په هغه زمانه کې خود سي روډونه هم نو را روان دی پیاده غلام ته وی نوکر ته وی عمر صاحب وی چې کله ته ستړی شي هغه به د اوخ پړی نیولو نوکر عمر صاحب په اوخه باندې ناستو وی چې ته ستړی شي که نه نو ما ته به ته ډارک وې چې زه ستړی شوم نو ته به بیا په اوخه باندې به ته سورلی کې عمر فاروق ورته ما به د اوخ پړی نیولي داسې وزیر به څوک وکړي نن سبا روان دی کله عمر فاروق کینی په اوخه باندې غلام پړی نیولې کله غلام په اوخه کینی عمر فاروق پړی نیولې دی دواړه روان دي چې کله فلسطین ته رسیږي فلسطین ته نو د فلسطین حدود چې شروع شلو عبید الله ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ورته استقبال ته ولاړ دی عمر فاروق ته چې وکتل چې په اوخه باندې راغی او عمر فاروق جامو ته چې وکتل په جامو کې پیوندونه دي پیوندونه او امیر المؤمنین دی عبید الله ابن جراح ورته وی باچا امیر المؤمنین تاسو د دې اوخې نه به کوز شئ ما تاسو له د بادشاهۍ جامې را پیدا کړي دي دا چوغه به واچئ دا د بادشاهۍ لباس به واچئ چې یهود د تا نه متاثره شي ځکه ته به د یهودو سره خبرې کې عمر فاروق ورته ویل نه وی زه به هم په دې اوخه باندې ځم دا کم لباس چې ما چولی دی دا د الله د طرف نه ما دا مقرر دی زه به هم دې لباس کې بسې د یهودو سره ملاویږم که زما خبره مني بیت المقدس راته پرېږدي خو ټیک ته او که نه مني نو جهاد به ورسره کوم دا ټول به ختموم عمر صاحب ورته وی او چې څنګه وورجي بیا ورته عبید الله ابن جراح ورته وی حضرت تاسو په دې خپل اوخه باندې کینې منګ به د دې اوخې دا پړی نیولي نو منګ به تاسو څه د بیت المقدس ته را دننه کړو د فلسطین ته به م را دننه کړو چې خلک ویني ستاسو شان او تاسو نه څه خلک حیرانه شي هغه ورته وایي نه چې کومه نمبرواري زما د دې غلام شروع ده چې کله به دې کیني کله به زه کینم په دې اوخه باندې په هغه نمبروارۍ به ځم د الله قدرت او شان ته ګوره چې کله فلسطین ته را داخل شول که نه نو عمر صاحب د اوخې پړی نیولی دی امیر المؤمنین دی او غلام چې دی په اوخه باندې ناست دی د هغه نمبر بیا راغی د اوخې د سورلی نو چې هغه په اوخه باندې ناست دی یهود ولاړ دي خپل کتابونه یې کلو کړي دي او د عمر صاحب هغه نشانات او نښې ګوري چې د دې عمر صاحب د مسلمانانو د دې امیر المؤمنین د دې مسلمانانو د دې بادشاه چې دا کمې نښې زموږ په کتابونو کې ذکر دي چې آیا دا په ده کې شته او که نشته نو چې ویې کتل هلته خو په اوخه باندې څوک ناستو لکه تاسو راته ووایئ څوک ناستو لکه غلام ناستو عمر صاحب خو بادشاه و هغه پړی نیولی نو یهود کتاب کې ګوري او هلته اوښې د پاسه سړي ته هم ګوري وایي نه دا خو عمر نه دی دا خو عمر نه دی لاندې اوس نه ګوري چېرې عمر خو پړی نیولی د اوښې نو دی یهود وایي نه وایي موږ به جنګ کوو وایي دا خو عمر نه دی عبید الله ابن جراح ورته وایي تاسو له خپل نظر لاندې مو کې کنه تاسو خو د اوښې پاسه سړي ته ګورئ دې لاندې سړي ته وګورئ چې دا پړی ورسرې دی دا عمر دی چې یهودو وکتل
په جامو کې پیون مخ نورانی روبداب والا یهود پیشول وی دا اصلي عمر فاروق هم دغه دی. رالل ټول یهود رالل عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته. عمر فاروق صاحب ورته وی زه راغلمه بیت المقدس مسجد اقصی راته پرېږدی په رضا او کنه جنګ کو. یهودو باندې لړزه راله یریدل او د بیت المقدس چابیانې راواغستلې. عمر فاروق صاحب ته ورکړي وی دا والا وی موږ تا سره جنګ نشو کولی. خدای ری دغسی عمر فاروق پیدا کی، الله ری دغسی عمر فاروق پیدا کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وصحبه اجمعین. ربی کریم چې څه مو ویل خدای د عمل کولو توفیق پې را نصیب کړي، که څه کمی را نشوي خدای پاک موږ ټول معاف کړي. ربی کریم د جمعې مبارکه ورځ ده، ډېره برکتي ورځ ده، ډېره د پاکه ورځ ده. خدای پاک د ګناهونو د معاف کېدو ورځ ده. ربی کریم زمام ګناهونه معاف کړي، د دې ناستو د ټولو ملګرو ګناهونه معاف کړي. خدای زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. ربی کریم موږ ټول تا ته ستا په کور کې لاس نیولی دی خدایه، ته مو رب ستا نه بغیر بل څوک زموږ نشته. خدایه زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. ربی کریم واړه ګناهونه راته معاف کړي، غټو ګناهونه خدای پاک ته بچ وساتې، پټ واړه ښکاره لوی واړه ټول ګناهونه راته خدای ته معاف کړي. ربی کریم د دې ټولو مقتدیانو ګناهونه معاف کړي. خدای زموږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي. یا الله زموږ د ټولو د مور او پلار چا چې حیات دي ټولو زندګۍ کې برکت کړي، چا چې مور او پلار وفات دي خدای مغفرت نصیب کړي. خدای زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. یا الله د امت مسلمه ګناهونه معاف کړي، د امت مسلمه د زنانو ګناهونه معاف کړي، د نارینه او د زنانو د ټولو ګناهونه معاف کړي. خدای مونږ ټولو نه راضي شي. خدای زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. څومره مسلمانان چې بیماران دي ربی کریم شفای کامله عاجله خدای ته نصیب کړي. خدای پاک د دې جماعت په دې خدمت کې 13 میاشت کې ډیر زیات بل راغلو، کوم ملګرو چې پکې څومره اخلاص کړي خدای د هغې بدلې ورله ورکړي. د یو پی ایس او بیټرۍ کې ډېرو ملګرو موږ سره ډېر منډې تړلې، ډېر اخلاص یې پکې کړی دی. خالق العزاله دې ټول له یا الله د هغې په بدلې ورکړي. یا الله کاروبارونو کې خیر او برکت نصیب کړي. یا الله خوشحالۍ ورله ورکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وصحبه اجمعین برحمتک. دا بهر چې کوم